د سګنی ښه حاصل په تمه خو ناهیلی ښکاري. محمد یوسف په خپله کرونده کې د غنمو د سګنی حاصل د راټولولو په هڅه کې دی، خو وایي څنګه یې چې تمه وه هغسې حاصل نه لري. دی وایي که یې پخوا له یوه جریب 100 منه غنم ترلاسه کول، سږکال ترې د 15 منه غنمو تمه هم نه لري. غنمو حاصل خو سږکال یې ډېر کمزوری په دې ده چې سخته وچکالي وه او د وچکالۍ له وجې نه دغې ته ما 2 اوبه پکې ول ورکړي دي. سره د 2 اوبو غنم ډېر پوچ راغلي دي. که نه یې دغه پټي ما ته 200 منه غنم مخکې کول او اوس چې دا 80 منه وکړي زه به ډېر خوشحاله یم. سږکال فصل در په دره ده، غوړ سپینې سواري دي، غوړ بېکار دي، فصلونه بېکار نه دي، اوبه نشته، بارانونه نشته. داسې د خدای رحم ده چې 100 منه 1.5 منه غنم کول، سږکال 50 منه هم نه کوي. خو هغو بزګرانو چې د تیلو په زور خپلې کروندې اوبه کړي، تر هغو خوښ دي چې فصلونه یې سوځېدلي دي. شکر د الحمدلله ښه ده. نسبت د تیر کال نه حاصل سږکال کم ده، بارانونه ونه سو، وچکالي ډېره زیاته ده. نسبت کوم حاصل چې په روس کال په هغه اندازه باندې غنم سږکال وتون نه کوي، پوچ دي. بل لور ته بیا د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم مني چې سږکال د وچکالۍ له امله د غنمو حاصلات کمرنګه دي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار له دریچې سره په خبرو کې د غنمو د حاصلاتو د کمرنګه کېدو لامل په خپل وخت د موسمي بارانونو نه کېدل یاد کړل. د ننګرهار په ولسوالیو کې ډېرې ځمکې للمي دي او د خلکو هیلې د کال موسمي ورښتونو ته وي. خو د کرنیزو چارو پوهان بیا د للمي ځمکو لپاره د خړوبولو په برخه کې د غرونو په لمنو کې د اوبو ذخیرې د جوړېدو غوښتنه ښه حل لاره بولي.